د افغانستان یو مشهور فلم چې څو کاله وړاندې خپور شوی و، یعنی د کونډې زوی په نوم و، چې ممنون مقصودي پکې مرکزي کردار ادا کړی و. دا فلم نه یوازې په خپل وخت کې ډیر زیات مشهور شو، بلکې اوس هم ډیر خلک شته چې دا فلم په مینه ګوري. په دې فلم کې یو کردار د سارا په نوم و چې خپل نوم یې سویتا ده. نوموړې تیر 30 کاله چیرته وه او څه یې کول، د پخواني کابل په اړه څه خاطرې لري، په دې اړه ورسره د BBC پښتو ویبپاڼې مرکه کړې ده. د BBC پښتو سره په خپلو خبرو کې سویتا وایي چې د کابل سره ډیره علاقه لري او د کابل هر څه ورته وریادېږي. هغه په ژړا کې وایي چې د کابل اخترونه، نوروز او هر څه ورته ډیر یادېږي. سویتا وایي چې په 14 کلنۍ کې فلم ته راغلې وه. هغه وایي چې د هنر نړۍ ته له راتګ 1 کال وروسته یې د کونډې زوی فلم کې کار وکړ او هیله یې نه درلوده چې دومره شهرت به وکړي. نوموړې وایي یو ښه ممثل هغه دی چې هر ډول نقش ولوبوي، ځکه که یو څوک غواړي چې مثبت نقش ولوبوي نو خلکو ته به مثبت ښکاره شي، خو ښه ممثل به بیا هر ډول نقش ښه لوبولی شي. هغه زیاتوي اوس چې څومره امکانات شته، پخوا دومره امکانات نه ول. هغه وخت یوه کیمره وه او په یوه کمره به ټول کار کېده چې ډیر په ګرانه به ثبت کېده. اوس خو هر څه ډیر اسانه دي.